سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست هم د دې ویډیو هدف یا موخه دا ده چې څنګه په انګلیسي ژبه باندې د یو چا څخه پوښتنه کولای شو چې تاسې څه وظیفه کوئ یا څه کار کوئ او ستاسو مسلک څه دی. خو یو شی په یاد ولرئ چې د چا څخه د معاش پوښتنه ونه کړئ چې تاسې څو تنخواه اخلئ، ځکه چې دا ښه نه دی. نو د یو چا څخه چې غواړئ پوښتنه وکړئ چې تاسې څه کار کوئ، what do you do، تاسې څه کار کوئ یا څه وظیفه لرئ یا په څه شي باندې مصروفه یاست. What do you do for a living، تاسې په ژوند کې څه کوئ یا مثلا څه کار کوئ یا تاسې ژوند څنګه مخته روان یا څنګه مخته وړئ. I have got a part-time job. موږ دوه قسمه وظیفې لرو چې یو فول ټایم ده بل پارت ټایم ده. فول ټایم هغه ته ویل کېږي چې د 8 بجو څخه یا د 9 بجو څخه تر 4 یا د 5 بجو پورې وي او د رسمي وظیفه جوړته وایي. او بل چې دی پارت ټایم جاب دی هغه په مؤسساتو په دفترو په مغازو کې چې هغه نیمه ورځ کار یې، نیمه ورځ مثلا پوهنتون یا مکتب وایي یو ځای بل ځای وظیفه کوي او نیمه ورځ بیا په بل ځای کې وظیفه کوي. دې ته چې وایي پارت ټایم جاب وایي. زه وایي نیمه ورځ یا پارت ټایم جاب کومه. Where do you work، تاسې چیرته کار کوئ یا تاسې وظیفه مثلا په کوم ځای کې ده. I work from home، زه له کوره څخه کار کوم. موږ بیا وظیفې دوه قسمه لرو چې په فزیکي شکل باندې باید سړی هلته په وظیفه کې یا په دفتر کې او بل چې دی هغه له کوره څخه په آنلاین شکل باندې د کمپیوټر په واسطه باندې د انټرنیټ باندې وصل یې. دې ته چې وایي work from home وایي او دی ورته وایي زه له کوره کار کوم. I work in a factory، زه په کارخانه کې کار کوم چې مثلا مواد یو څه تولیدوي په هغه ځای کې چې کوم کار کوم. What is your occupation، ستا مسلک څه دی، ته څه مسلکی مثلا کوم کار کوي. I work as a doctor، زه د ډاکټر په شکل یا د ډاکټر په صفت باندې کار کوم. I work as engineer، I work as nurse، هر وظیفه چې دی د مسلک چې دی هغه ورته وایي. I'm looking for a job، زه په وظیفه پسې ګرځم یا په وظیفې په لټه کې یم چې وظیفه پیدا کړم. I am unemployed، زه بیکاره یم، زه وظیفه اوس نه لرم، یعنی دغه نه کار نه کوم. I do the paperwork، زه په دغه اخته یم، مثلا په قرارداد باندې اخته یم یا مثلا کار نور خلاص کړی دی، قرارداد مې خلاص کړی دی، فقط اوس هغه دی چې کوم اسنادو ته ضرورت لري یا د دې هغه شرایط چې دي هغه زه ورته برابروم. زه څه کوم، یعنی I do the paperwork. I have my own business، زه خپل شخصي تجارت لرم یا زه خپل شخصي کاروبار کوم. دا که دوکانی که هر څه چې مثلا څوک په خپل شخصي کار باندې اخته دی چې وایي اون بزنس وایي. Do you like your job، آیا ستا خپله وظیفه خوښه ده، ته د دې څخه راضي یې، خوښ اوسه. Yes I do like my job، کنه no I don't like actually my job. دوستانو خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې او په درس باندې پوه شوي یاست. که په کوم ځای کې پوه شوي نه یاست، کوم ځای کې تاسو ته سوال ورسوي، کولی شئ چې ماته کمنټ وکړئ او زه ستاسو کمنټ ته په وخت باندې جواب ورکوم. او زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان تر بلې ویډیو پورې.